الله تعالی دې داسې وخت په هیڅ چا هم نه راولي ملګرو، لکه به دا کورنۍ سره راغلی ده، د یو سړی ده چې یوه ګرده یې وچه ده او بله یې خرابه ده، دواړه ګردې یې کار نه کوي، یوه یې بلکل وچه ده کار کوي نه، دا بله سیده په هغه کې ډبرې دي که څه شی دي، خو ډېر 4-5 زامن یې هم مړه شوي، په کور کې اوس ډېر غربت ده. ته یې راځئ دا ویډیو وګورو او مخته یې در سره شیر کړي ملګرو. زما دا یوه ګرده وچه ده، دا بله چې ده فیل ده، او زما دا ویډیو که چا شیر نه کړه ورځ د قیامت به مې تاسو ذمهوار یې. زما ډېره غریبي ده، بېوسي ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. سار نه زما د بچو رزق نه دی خوړلی، تر اوسه پورې څو پیره به خلکو خوړلي، او زه په دې حال باندې مریض یم. دوه ماشومانو باندې شپږ مې مړه شو، زه هم ناره یم، وږې یم، غونډه رپېږم. زه څه وکړم؟ ما ته مې یوه لار وښایي، زه به ډېرې دعاګانې درته کوم، ما سره ودرېږئ وروڼو، ما له هېڅ هم په لاس مه راکوئ، صرف د دې بټۍ نه مې وباسئ، د دې خاوند علاج مې وکړئ، که دا رانه مړ شو زه به چا ته ودرېږم؟ زما خو ډېر واړه ماشومان بچي دي، دوی خو د مزدورۍ نه دي که نه. یارونو ما سره ودرېږئ، د الله د رضا لپاره دا ویډیو راله شیر کړئ، مخکې راله ډېره شیر کړئ. که زه چېرته مړه شوم یا مې د خاوند سره څه شو، زما د دې بچو به څه کېږي، د دوی به څه حالي؟ مسلمانانو وروڼو زه به تاسو ته ډېره دعا کوم، الله جنتي فردوس نصیب کړه، چې ما سره څوک هم د روپۍ هم کوي، خدای دې ول جنتي فردوس نصیب کړي، الله یې د زړه مرادونه پوره کړي، او ما سره دونه ودرېږئ. زمونږ به 4 جنازې د کور وځي، یو مې خاوند دی او یو زه یم او 2 مې ماشومان دي. د سهار نه دا ماشومان دي، نه مې ورته چای پخ کړی، نه مې ورته روټۍ پخ کړې ده، او نه را کره شته دی. دا یې تاسو راغلي یې، کوټه مې مو لټوئ، بار ځای نه مې مو لټوئ، هېڅ هم را کره نشته دی. خو خفه په دې خبره یم، د رزق هم غم نه راځي. دا ماشومان مې په ولږو ووهل شو، شپږ رانه مړه شو، خاوند مې په دې حال باندې بیمار دی، زه د ده علاج ته زه د کوم چې د کوم غټه بیماري ده، یوه ګردې پیل دی، یوه یې لږه خرابه ده، ما سره ودرېږئ وروڼو. دومره څه نشته دی چې دلته دې باندې څه غوړ کریم ولګو. لږ غوندې شاته شه، که دغه ماشومانو دا وګوره، دې مخ ته وګوره، دا ورته رانږدې که لږ غوندې، دې مخ ته وګوره، چاونه یې کړي، داسې د دې بچنګۍ ور څومره ښکلي ماشومان دي، ګلالي دي. زه یم دا وګوره، تاسو غریبۍ ته چې مې سپک نظر ونه کړي، بې سلامه که تېرېږي پروا نشته دی. خورکۍ په ماشوم بیماره ده، 2 ماشومان یې مخکې ضایع شول د نه پیسو د وجې نه. دلته رور د ګردو بیمار دی، یو ګردی هغوی مکمل فیل شوې ده او دویم هم نیمه خرابه ده. نو چې څوک مسلمانان وي نو د ویډیو خامخا شیر کوي په دغه وجه باندې چې یا خو امداد وکړي. که یو سړی وایي چې امداد مې وس نه کېږي، نو دی به دا وس لازمي کېږي چې ابه دا ویډیو شیر کېدی شي ستا د شیر په وجه باندې داسې چاله ورشي چې دغه خورکۍ ژوند بچ شي، د دې په خېټه کې د ماشوم ژوند بچ شي، دغه رور ژوند بچ شي. یقینا دا هم یو صدقه جاریه ده. خورجان هم را سره موجود ده، رور هم را سره موجود دی، بچنګیم دي، دوی سره څو خبرې کوو، چېرته مه ځئ، مونږ سره اوسئ. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام روزانه. خوشحاله اوسئ روزانه. دا خو ډېر زیات تکلیف دی چې تاسو دلته داسې د ګردو بیمارانو یا هلته هم کوروالا داسې بیماره، دې نه مخکې ماشومان ضایع شول د علاج د وجې نه چې دا علاج ونه شو، نو دا خو ډېر غټ درد نه وي، په زړه به یې ډېر غټ افسوس نه وي. بس روزانه چې 6 روټۍ په شکور کې پرتې هم د سړي په څونه اسکورو ډک ښکاري، زما 6 بچي په خاورو ومنډل او وفات شول، د نه پیسو د نه علاج د لاسه نور رانه غوټوی شول، مړه شول. په خپله د ګردو بیمار ما د په دې حالات په کټ پروت یم، اوس مې دی دا د کور حالات بیماره ده، په 2 ماشومانو باندې هېڅ وس مې نه کېږي، دا پرچې پروتې دي، په خپله په کټ پروت یم، بټۍ کې 4 لکه او 15 روپۍ قرضدار یم، هېڅ وس بس زما نه کېږي وروره. کله تنګ شم د دې ژوند نه خو مرګ راته ښه ده، یوه ګرده مې په هغه حالات ته هغه ختمه ده، دا بله دا دی، دا بله ورپسې په دې حالات ته مخکې خو مله 100 روپۍ مزدوري مې کولی شه، 1000-1200 ښه ښه مې ویسته، اوس د ورځې غونډه 200-300 هم نشم ایستلی، تکلیف راته دونه تکلیف چې ټوله شپه جاړه به تکلیف تېروله. د چا غریبۍ ته سپک نظر نه کوو، خو زړه ډېر زیات درد وکړي. موږ چې کله خپل المارۍ د کپړو کولا وکړو، نو زموږ پکې کپړې نه خوښېږي چې اوس پکې کمه کپړه واچو، کمه جوړه پکې واچو. خو دلته که د رور وګورئ نو ټانکي او پیوندونه پکې لګېدلي، دا تاسو وګورئ، او د دې ګرده هم فیل ده
او دا بل هم چې کومه ده دویمه ورپسې نو هغه هم نیمه خرابه ده. چې دلته خوراکۍ را سره موجود ده چې کومه ده د روغ خورواله د دې سره څو خبرې کوو چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم سلام. ما شپږ بچې مړه شو، د نه علاج نه مړه شو، زما هېڅوک هم نشته په دنیا کې، یتیم یم. ما سره ودرېږئ، ما دې خاوند علاج وکړ، ما دې بټونه خلاص کړئ، دا چرس ځاله خلاص کړئ. زه به تاسو ته ډېره دعاګانې کوم، الله هم جنت فردوس نصیب کړه. ما سره ودرېږئ وروره، د الله په رضا. زما خاوند په دې حال باندې بیمار دی، زه چاته ودرېږم، ما له رزق راکړي، زما بچي ته ولګي نه مري. لا اله الا الله محمد رسول الله. سهار نه زما دې بچو رزق نه دی خوړلی، تر اوسه پورې څو پیره به خلکو خوړلي، او زه په دې حال باندې مریض یم. زه ماشومانو باندې شپږ مې مړه شو، زه هم ناری یم، وږې یم، غونډه رپېږم. زه څه وکړم؟ ما ته مې یوه لاره وښایي. زه به ډېرې دعاګانې درته کوم، ما سره ودرېږئ وروڼو. ما له هېڅ هم په لاس مه راکوئ، صرف د دې بټۍ نه مې وباسئ، د دې خاوند علاج مې وکړئ. که دا رانه مړ شو زه به چا ته ودرېږم؟ زما خو ډېر واړه ماشومان بچي دي، دوی خو د مزدورۍ نه دي که نه. یارونو ما سره ودرېږئ، د الله د رضا لپاره دا ویډیو راله شیر کړئ، مخکې راله ډېره ډېره شیر کړئ. خورجانې کلمه تېره کړه چې په دې کلمه باندې موږ ایمان راوړی دی، وعدې هم کړي دي، او هغه وایي چې د سهار نه واله مازدیګری شو، مازدیګری هم ورو ورو چې کوم دی په ختمېدو شو، موږ څه هم نه دي خوړلي. زما چې څه تر وسه وي نو اب ورسره کوم چې صرف دومره شي چې د یو ټایم روټۍ پې وخوري، رزق پې وخوري. زه دلته دومره غربت دی چې هر سړی په خپله هم تنګ شي جي، خو زیاتې نه دومره به ولسې پړ کوم چې کم از کم دوی پې د یو ټایم ځان له څه ناسه راوړي او هغه پې وخوري. نو الله پاک دې زموږ دا صدقه قبول او منظور کړي. خو ودرېږئ جي، خورجانې ډېر نه وي، خو دا لږې غوندې دي، صرف دې وړو له پسې دومره سره راوړي جي. دا واله زویه، دا ته واله ځان له پیسه والې، او دا ته واله زویه ځان له پیسه راوړئ. صحیح ده؟ نو ودرېږئ د غرونو سره، ولې چې زمونږ په یو کس باندې نه کېږي چې څنګه ما دا لږې لږې پیسې ورکړي، که داسې یو روپۍ، سل روپۍ، لس روپۍ چې چا څه تر وسه کېدل، او هغې دغه خوړکۍ سره دغه رور سره امداد وکړو، مرسته وکړه، نو یقینا د دوی به پې لږ نه ډېر زیات کار وشي. زه یم که زما دا ویډیو 1 لک کسان وکتله او د 1 لک کسانو 2 روپۍ هم راولېږلې، نو بیا هم 2 لکه روپۍ شولې. ستاسو په دې 2 روپو څه ونه شي، خو د دوی پې غټ کار وشي. صرف 2 روپو خبره نه ده، که ستاسو 100 روپۍ وس کېږي، 1000 روپۍ وسم کېږي، که هر څومره وسم کېږي، ما سره د خلک رابطه وکړي چې راشئ، بالکل دغه کورنۍ له به م زه راولم، خپل لاس باندې امداد وکړئ، مرسته وکړئ. که یو ورور نشي راتللی چې وایي ما ته ویډیو کال وکړه، ما له څه ثبوت راکړه چې څنګه د هغې خوښوي. الحمدلله زما دا پیج کولو کې دنیا غریبانانو ویډیوګانې کړي، په لکونو روپو هم د خلکو امدادونه ختم کړي، په زرګو په لکونو روپو هم خلکو له راشنې راوړي، امدادونه هم کړي دي. دا ستاسو هغه 1 روپۍ وجي. بچنګې چې کوم دی زویه څنګه یې؟ ولې خفه یې؟ زویه روټۍ دې نه ده خوړلې؟ کله دې نه ده خوړلې؟ سهار نه تر اوسه پورې ما یو کپ روټۍ همدې خلکو نه یو کپ روټۍ غوښته، لږ یې هم رانه کړه. ماما موږ وږي یو، موږ سره ودرېږئ، موږ سره امداد وکړئ. وایي ګاونډیانو نه مې روټۍ وغوښتله، نو هغه هم راله روټۍ رانه کوي، موږ سره ودرېږئ. زوی خیر ډېر نه دي، خو لږې غوندې پیسې مې د موړکۍ له ورکړلې، او انشاءالله تعالی ودرېږي به، درانه پښتانه به ودرېږي، او انشاءالله تعالی دغه خوراکۍ سره دغه رور سره به مرسته کوي. ډېره مهرباني د ویډیو د کتلو تر بل ویډیو پوره کې اجازت په لوی الله سپارم. د الله په امان.